بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترامات دې ورسیږي. یو ځل بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیله مند تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جام پر خپل تنو باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ بیا هم زموږ نننی مبحث د تېر درس په ادامه سره یا هم د تېرې ویډیو عملي بڼه ده چې په دې نښې کې راځئ اشاره ورته کوو د نورمال توضیح منحني لاندینی مساحت او سټنډرډ کول. دغه زموږ د تېر مبحث یا د تېرې ویډیو عنوان و، خو نن غواړم د همدې تېر مبحث یوه نمونه تاسو ته کار کړم یا هم یو مثال کار کړم چې عملي بڼه لري. یعنې موږ څنګه کولی شو همدغه نورمال توضیح منحني مساحت او سټنډرډ کول معمولا موږ په مثال کې وښکارو یا هم چون دغه مبحث او عنوان احصایې ته مربوطیږي. د احصایې په کومه ناحیو کې موږ په ورځني ژوند کې په دې ناحیه کې ورسره ارتباط لرو. نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو تېر درس کې ریاضیکي معادله مساحت پیدا کولو لپاره لومړی تاسو معادله سټنډرډ کوله، سټنډرډ معادله یا هم سټنډرډ د ناحیې تاسو لاسته راوړله. وروسته د هغه څخه مو دوه ډوله جدولونه تاسو ته معرفي کړ. جدول څخه په ګډه اخیستلو سره موږ نتیجې پای ته رسېدلو او ویلې مو چې مساحت یې په څه اندازه او سټنډرډ مو کړه، ځکه سټنډرډ هغه طریقه ده چې موږ ته د ریاضیکي معادلې دغه د حل بڼه لاره موږ ته وضاحت راکوي یا هم د لارې وضاحت یې موږ ته راکوي تر څو موږ وکولی شو لومړی هغه نورمال توضیح مساحت پیدا کړو چې موږ یې نشو کولی د انتګرال په سطح او سویه موږ ته یې وویلې چې هغه ریاضیکي معادله چې تقریبا د x1 نه تر x2 پورې اف ایکس ډي ایکس مساوي و د x1 نه تر x2 پورې سرحدات یې یا پر اس انحراف معیاري 2 پای قیمت 3.1 څلور ضرب د ای پر مادې منفي 1/2 زائد مربع په دې شکل باندې موږ ته را شوې وه. دغه ناحیه موږ سټنډرډ کوله یا هم کومه ډیټا چې موږ ته راکړې وه لومړی مو سټنډرډ کوله. سټنډرډ ناحیې جواب مو په جدول کې لیدو او مطابق د هغې مو قیمت راخیستو او د نارمل منحني کومه ناحیې چې موږ ته راکړې وه هره ناحیه چې وه زده کوونکو هره ناحیه چې وه څه دې پلو څه انحراف جمع اوسط جمع انحراف څه اوسط منفي انحراف په هر شکل باندې چې موږ مساحت پیدا کوو. نو تاسو د سټنډرډ کولو د ډیټا په سټنډرډ کولو په ارزښت وپوهېدئ. نو زده کوونکو سټنډرډ کول د ډیټا موږ سره مرسته کوي تر څو وکولی شو هغه ریاضیکي معادله هغه مثال چې موږ نشو کولی د انتګرال په واسطه یې حل کړو او انتګرال یې زموږ د سطحې یا هم سویې یا هم زده کوونکو په حساب داسې ووایو موږ به وکولی شو انتګرال یې حل کړو، خو هغه انتګرال چې تاسې د مکتب په سطحه او سویه ویلی د هغه څخه پورته ده. موږ نو راځو زده کوونکو سټنډرډ کولو نه استفاده کوو او مساحت پیدا کوو. دا چې څنګه ما دې نښې کې عنوان کې اضافه کړي چې نمونه یې کار کوو یعنې مثال یې کار کوو. راځئ مثال په لور باندې ځو په ګډه سره دغه کار کوو. زده کوونکو یو بیا هم زه غواړم اشاره وکړم چې هیر مو نشي. بیا هم لکه څنګه چې یادوري وشو احصایه ده دغه پاڼه یې وروسته تاسې خپل تېر مبحث او تېر عنوان د نارمال توضیح منحني مساحت او سټنډرډ کولو څخه وروسته 240 او 245 پاڼه وګورئ. همدغه مبحث کې مثال یې کارېدلی. زه غواړم عملي بڼه یا نمونه د مثال تاسو ته کار کړم. نو همدغه مواردو کې موږ استفاده کوو. یو مهم مورد د زده کوونکو دغه ده چې تقریبا هغه بوتلونه اوبه یا هم زیاتره هغه نوشابې چې تاسې خریداري کوئ د دوکانونو څخه هغه یو مقدار معینې اوبه یا هم همدغه نوشابه پکې اچول کیږي او دغه د یو دستګاه په واسطه باندې تنظیم کیږي. نو راځئ دغه مثال دې نښې کې هم کارېدلی. مثال وایي زده کوونکو دې نښې کې ویلی وایي د څښلو نوشاب یعنې د څښلو قوس کې لیکلي د نوشابې د بوتلونو د ډکولو دستګاه داسې تنظیم شوې چې 952 ملي لیټره نوشابه په بوتل کې واچوي. د دې نوشابې میزان چې د نورمال توضیح له اوسط یې 952 ملي لیټره او معیاري انحراف یې 4 ملي لیټره. معیاري انحراف یې هیر نه کړئ زده کوونکو. د دې احتمال بوتل چې د 952 او 956 ملي لیټرو ترمنځ نوشابه به ولري څومره کیده؟ قدرمن لیدونکو دغه د نوشابو دستګاه دې ډول باندې تنظیم شوې چې 952 نه تر اصلي سرحد باید دغه ده چې دغه 956 ملي لیټره نوشابه په دې بوتلونو کې واچوئ. خو
چون کار د دستګاه ده زیاتره وخت دغه امکانات شته چې کمه یا زیاته یې کړي او دغه لیول کیدای شي 952 ملي لیټرو ترمنځ یا 956 ملي لیټرو ترمنځ موقعیت ولري. انحراف معیاري هم 4 ملي لیټره ده. د دې لپاره چې زده کوونکو مونږ وپوهیږو یو همدغه مفتشین راځي غواړي چې همدغه معیار یې وګوري چې څومره کې نوشابه پکې اچول شوې ده. ښایي د دې په اساس باندې داسې وایي دغه ګوري چې څونه کې نوشابه پکې اچول شوې. لومړی راځئ عیناً همدغه کار مونږ کوو ګورو. مونږ چې نو وویل ریاضیکي معادلې په اساس یا هم انتګرال په طریقه باندې محاسبه یې ګران کار دی سټنډرډ کولو څخه استفاده کوو. ښایي زده کوونکو زه به لومړی یو نارمل منحني په واسطه باندې تاسو ته عملي ډول باندې دا مثال ښکاره کړم. دا نارمل منحني شو. په دې شکل باندې مونږ وایو چې دې نښې کې اوسط یې څو مونږ ته راکړی؟ اوسط یې اکس بار مساوي کېږي 952 ملي لیټره. ملي لیټر نه تر دغه ناحیه 956 ملي لیټره پورې تقریبا دې ناحیې کې امکانات شتون لري. انحراف معیاري ده. انحراف معیاري هم 4 ملي لیټره ده. موږ غواړو سټنډرډ یې کړم ډیټا او وګورم چې څومره کوي د دې ناحیې مساحت څومره کوي ده. د دې ناحیې مساحت څومره ده؟ دغه ناحیې مساحت یې لټوو. یا زه زده کوونکو لیکم چې زایټ یو مساوي کېږي. موږ فرمول درلوده دا زایټ یو چون موږ زده کوونکو x منفي x بار پر اس باندې. تاسو زده کوونکو دغه رابطه په یاد لرئ. موږ دا ځل لرو څه شی اوسط دې ناحیې کې او اصل ډیټا په دې ناحیې کې ګورم چې څومره کوي ده. ښایي اصل ډیټا 952 منفي اوسط 952 ته تاسو په دې ناحیې کې ګورئ منفي 952 پر انحراف معیاري مونږ ته یا هم اس مونږ ته راکړی چې 4 ده. ښایي دې ناحیې کې 4 لیکم چې منفي مثبت یا هم 952 نه چې منفي 952 لاړ شي زایټ یو مساوي کېږي 0 پر 4 عدد تقسیم د 0 تقسیم د عدد 0 کېږي. ښایي دغه ناحیې 0 شوه. مونږ د سټنډرډ د ډیټا سټنډرډ کولو لپاره زده کوونکو مونږ ویلي چې باید انحراف معیاري یو شي اوسط 0 شي. نو دوی کې هم باید یو 0 شي یو هم یو شي. ښایي زایټ 2 راځئ زده کوونکو پیدا کوو. ډیټا 956 منفي اصل اوسط زده کوونکو دې ناحیې کې 952 پر 4 دې ناحیې کې زده کوونکو تقریبا 956 نه 952 لاړ شي پاتې کېږي 4 تقسیم د 4 دا ناحیه یو شوه. زایټ یعنې زایټ 2 مساوي شو په یو باندې. دغه مقدارونه له ځان سره ساتو. زایټ یو دې ناحیې کې مساوي په 0 زایټ یو مساوي شو په یو باندې. دې ناحیې کې نو زده کوونکو دغه مقدارونه چې موږ ته پیدا شول راځئ اوس دغه ناحیه یو ګورو چې 1.0 مقدار په جدول کې څومره کوي. دا 1.0 تاسو زده کوونکو لکه څنګه چې مې وویلې مونږ په ماتریکس کې د سطر او ستون او د یو عدد چې اشاري و لوګارتم پیدا کولو او حسابولو لپاره مونږ جدول درلوده. تاسو بیا هم هماغه سطر او ستون تعقیبوئ. راځو دې ناحیې کې 1.0 ته دغه مقدار هم په پام کې نیول شوی چې 0.3413 ده. 0.3413 ده. ښایي زده کوونکو وایم چې دې ناحیې کې 1.0 دغه مقدار 0.3413 ده. ښایي وایم چې همدغه مساحت د دې ناحیې 0.3413 ده. که چېرته زده کوونکو زه وغواړم فیصدي پیدا کړم همدغه ناحیه ضرب د 100 کومه مساوي کېږي تخمیني ډول باندې. مونږ وایو نور اشاریه عدد نه تېرېږو 40%. څومره 40%. قدرمن لیدونکو تاسو ته دې ناحیې کې یو بل مثال هم درکول شوی ده. د دې لپاره موږ یو نمونه اثر د سټنډرډ کولو او مساحت د پیدا کولو ولیده. تاسو ته ولده چې دې ناحیې کې سټنډرډ شو. موږ وولده چې یو سټنډرډ ناحیې زایټ یو یې 0 شو زایټ 2 یې دې ناحیې کې مساوي په 1 شو او مقدار د مساحت چې دې ناحیې کې موږ په فیصدي 40% باقي 0.3413 شو. ښایي موږ دې ناحیې نه 952 نه تر 956 ملي لیټره پورې دغه مقدار پیدا کړو.
من حیث منحني کې چې دومره کوي دا زموږ نننی لوست هیله یم په یو څه باندې پوه شوي اوسیږئ قدرمن لیدونکو دې نښې کې لا مثال شته ده چې تاسې حل کړئ او همدې ډول باندې یو نمونه تاسې هم کار کړئ دا زموږ نننی لوست تر بیا دمه ښې چارې ولرئ الله پامان